السلام علیکم. په دې لیسن کې به موږ زده کوو چې پروډکټ هنټ به څنګه کوو. پروډکټ هنټ ولې ضروری دی او پروډکټ د لانچ کېدو نه مخکې همیشه خپل انالیسس کول پکار دي. اوس پروډکټ هنټ به موږ ولې کوو او ولې ضروری دی او څنګه به یې کوو. پروډکټ هنټ دپاره ډېر ټولز دي. کم پاپولر ټول چې دی جنګل سکاوټ دی، زه به یې لاندې لینک ورکړم. د جنګل سکاوټ چې دی $50 د میاشتې دی. اوس به ته وایې چې زه ولې $50 ورکوم، مړه زه به توکه ولګوم، په توکه به سامان خرڅوم. نه، توکه به نه لګي. جنګل سکاوټ چې دی تا ته ریل ټایم ډیټا درکوي. نن سبا دنیا کې هر څه آنلاین نمبرې که ته یو کاروبار الې، کاروبار به تا ته وایي چې یار زموږ دومره سیل دی، زموږ دومره فایده کوي. تا ته دروغ نشي ویلی، ولې د هغو به ټیکس ریټرن وي، تا ته به ټیکس ریټرن ښایي، د هغه به پی او ایس ریپورټ وي، پی او ایس ریپورټ په ته ښایي چې دا وګوره دا به کسټمر وي، د هغه به اکټیویټي لاګي، هر ځای. داسې جنګل سکاوټ دی. جنګل سکاوټ پاپولر دی، هیلیم 10 هم دی، خو زه ریکمنډ کوم جنګل سکاوټ د هغو ایکسټینشن هم ښایي، کروم سره یې تاسو کولی شئ. پوره طریقه به ته ښیم چې څنګه به تاسو هنټینګ کوئ. هنټینګ ولې ضروري دی؟ هنټینګ ځکه ضروري دی چې ته کله یو پروډکټ خرڅې او ته جنګل سکاوټ باندې د هغې ډیټا وګورې، تا ته به د یو څو څیزونو پته ولګي چې هغه ډېره امپورټنټ ده. رینک، بی اس آر چې موږ ورته وایو، بیسټ سیلر رینک، دا په یو پروډکټ ولې ضروري د یو پروډکټ چې څومره زیات رینک وي که نه، لیټس سی د یو پروډکټ لاک رینک وي، هغه پروډکټ ښه نه وي. ولې؟ هغه کم خرڅېږي. خو چې د یو پروډکټ رینک د یو نه والا د 10,000 په منځ کې هغه پروډکټ ښایي. ولې؟ هغه پروډکټ زیات خرڅېږي. کم پروډکټ چې زیات خرڅېږي د هغه رینک کم وي. کم پروډکټ چې صحیح نه خرڅېږي د هغه رینک سیوا وي. نو چې ستا سره جنګل سکاوټ د یو پروډکټ ته وکتو، او یاره د دې رینک خو 10,000 دی، نه دا نه خرڅوم، داسې رینک ګورم چې 10,000. بل جنګل سکاوټ تا ته وایي چې یاره د دې پروډکټ څومره سیل دی د میاشتې، لاک کوي، 2 لکه کوي، هغه ته هم هیلپ دی. بل جنګل سکاوټ تا ته ریویوز ښایي چې یاره چې څومره کم ریویوز وي دومره کمپټیشن کمي. چې په یو پروډکټ باندې لیټس سی 10,000 ریویو، اټ مینز های کمپټیشن دی، سیلر زیات دی. خو چې څومره کم ریویوز وي دومره کم کمپټیشن وي. بل جنګل سکاوټ چې دی تا ته اکچوال ډیټا ښایي چې یاره په دې ټایم دا پروډکټ په دې میاشت کې دومره سیل کم کړی دی، دومره. نو تا ته به اندازه وي چې د یو پروډکټ تا ته بیکګراؤنډ پته وي چې یاره دا پروډکټ دومره سیل کوي. نو ته به بیا چې کانفیډنټ به اوس زړه به دې اوبه خوري چې اوکې زه را پیسه لګوم په صحیح ځای لګوم، نقصان به نه کوي. نو بغیر پروډکټ ټول استعمالولو چرته هم یو پروډکټ مه لانچ کوه. په تیاره کې ګټه مه وله چې نه دا به نه کوې چې نه $50 بچت کوم. خیر دی په یو میاشت $50 ورکړه چې کله د سټور دغه شو بیا یې کینسل کړه. پلان ته هر وخت کینسل کولی شي د جنګل سکاوټ. نو سیسټم ته به لاړ شو. زه به درته د جنګل سکاوټ سره د ساین اپ طریقه وښیم. په جنګل سکاوټ به زه تاسو ته د پروډکټ هنټ طریقه وښیم چې پروډکټ په هنټ کې څنګه. د جنګل سکاوټ ایکسټینشن طریقه به راته وښیم چې ایکسټینشن به څنګه کنیکټ کې، ایکسټینشن څه هیلپ کوي، او جنګل سکاوټ چې دی پلان که چېرې ته کینسلی ته یې څنګه کینسلی شي. راځئ ځو سیسټم ته. دا ډېر امپورټنټ لیسن دی چې تاسو به پروډکټ هنټ څنګه کوئ، څنګه به پته لګي چې کوم پروډکټ په موږ ګورو. پوره طریقه به زه تاسو ته وښیم. مننه. دا تاسو زه به د لاندې لینک درکم تاسو ته جنګل سکاوټ. نو دلته چې تاسو راشئ، دلته به تا ته وایي چې یاره 3 میاشتو دپاره 150 د 1 year دپاره دا او پروفیشنل بیسټ ویلیو. نه، که ته وایې چې د 3 میاشتو دپاره دا لږ ارزان پرېوځي، دا همغستی شی. که ته وایې چې نه زه د میاشتې علمه، نو ته په دې کلیک کې سی پلانز. ټیک ده؟ په دې چې ته کلیک کې، په دې کې به دا ته پی ایرلی ماله په پی منتلی باندې به کلیک کې. چې په منتلی دې کلیک کو، دی به تا ته وایي چې یاره په دې کې یو بیسیک دی، یو موست پاپولر دی دا، ټیک ده، سویټ، یو پروفیشنل دی. نو ته بیسیک والا. خیر دی، بیسیک کې تاسو ته زم چې صحیح. بیسیک کې ته فل اکسس ټو براوزر ایکسټینشن کولی شي، سنګل یوزر لایسنس دی، او ریویو ارومیشن کور ټول دي. خو په دې کې ته په 24 غنټو کې اونلی 3 پې ریسرچ کولی شي چې کله ته په اپ کې دننه، خو په ایکسټینشن باندې انلیمیټډ سرچ کولی شي. په 69 والا کې سیدي آل بیسیک فیچرز دی، پلس ریویو ارومیشن دی، ابیلیټي ټو ایډ ا مور یوزر، مطلب ته پکې خپل طرز نور پکې ایډ کولی شي. ایکسس ټو مور ان ډیپتھ هسټوریکل پروډکټ ان کیورډ ډیټا همغستی شي. ایډوانس سیلر فیچرز پکې هم دي. که بیا 129 پروفیشنل علی، خو زه ریکمنډ کوم چې کله سټارټ کې له بیسیک نه سټارټ واله. ټیک ده؟ ته چې کله به بای ناو کلیک کې، ټیک شو، نو ته به خپل انفارمیشن ارسه
دغه وکړي ان کارډ به ورته پی کړي نو دی به بیا ستانه هره میاشت چې دی $50 وباسي. سین زما already اکاونټ شته نو زه به لاګین شم. ټیک ده، زه به لاګین شم. دغه طریقه وه د جنګل سکاوټ د پلان دا وستو. زما already دی سره اکاونټ دی نو زه به څه وکړم، زه به لاګین شم. دا زما اکاونټ دی. ښه چې جنګل سکاوټ تاسو پروډکټ واغستو، سوري سکاوټ، نو دا د دې چې د مین پیج دی. په دې کې تاسو کولی شئ چې که پروډکټ سرچ کې پروډکټ ریسرچ سره راتلی شي دلته. ټیک ده، پروډکټ ډیټا بیس باندې به کلیک کې دلته به تا ته دا پیج راشي. په دې پیج کې تا ته دا ډراپ ډاون کې ملکونه دي. د کوم ملک دپاره سرچ کې؟ امریکا، کینیډا، میکسیکو، جرمني، سپین، فرانس، انډیا، اټلی، یونایټډ کینګډم، جاپان. جنګل سکاوټ کرنټلی دې ملکونو چې سپورټ کوي. ټیک ده، نو که ته دا ملکونو کې کول غواړې، لیټس سے ته چې زه امریکې دپاره پروډکټ سرچ کوم. اوس په دې کې بیا ملټیپل کیټګریز دي چې کوم کیټګري اوس ستا مرضي ده. دا ته د هنټینګ او یو طریقه ښیمه، بیا ته د هنټینګ چې کوم موږ اسانه طریقه کوو هغه راته ښیم. دا لږه ګرانه ده. دا چې ده په دې کې لږ ته به کنفیوز یې. دې کې تا ته 3 سرچ دي 24 اور کې الاو دي. نو لیټس سی ته وایې چې یاره زه د ماشومانو پروډکټ ګورم، دا به کلیک کړم. زه یم چې یاره لیټس سی کچن اینډ ډاینینګ ګورم. اوس دلته فلټرز دي، په دې کې به زه FBA کلیک کړم. ټیک ده، پروډکټ سایز چې دی اوور سایز غواړئ زه به سټینډرډ کلیک کړم. سټینډرډ مې کلیک کو. دلته فلټرز کې تا ته وایي چې مینیمم پرایس، میکسیمم پرایس، مینیمم نیټ، میکسیمم نیټ. په دې کې ستا مرضي ده چې ته پکې څومره اچې. مینیمم ریویوز دې ته وایي چې څومره همیشه 6 ریویوز اچو. میکسیمم ریویوز چې دي چې څومره اچې. لیټس سی زه یم چې ما ته داسې دا وکړه چې 6 ریویوز دي. ټیک ده، لیټس سی چې میکس زه یم چې زه 10 میکس وي. alright، مینیمم سیل زه یم چې یاره ما ته داسې پروډکټ وښایي چې د 50,000 نه والا. ټیک ده، د 50,000 نه والا زه یم چې زه د 1 لاکو پورې سیل دي. صحیح ده، زه به سرچ وم. چې زه دا سرچ وم ما ته به دلته لاندې ډېر شی پروډکټ راشي. پروډکټ به زه گو ترو ځم، خو دا ډېره سردردي ده. کولی شي ستا مرضي ده. د ټولو نه اسانه طریقه سره، اسانه طریقه دا ده په دې د ایکسټنشن باندې به کلیک کې. په دې کې به آپشن راشي تا ته کروم، همیشه کروم ښیي. په دې کروم به کلیک کې. په دې دې کلیک کو جنګل سکاوټ به تا ته راشي ایډ ټو کروم به وایي. ایډ ایکسټنشن، دا ایکسټنشن ما ووهو. ټیک ده، اوس ګوره لاګ ان ټو جنګل سکاوټ. په دې به کلیک کې، لاګ ان باندې به کلیک کې. اوس دا ایکسټنشن زمونږ د ګوګل کروم سره ایډ شو. اوس د دې چې ایکسټنشن څه فایده ده؟ د ایکسټنشن دا فایده ده چې دا ایکسټنشن اوس تا ایډ شو، نو ستا فلټرو ته او دې ته ضرورت نشته، دا ته بندولی شي. ته به د امازون مین پیج ته راشي. سو د امازون مین پیج ته راشي. اوس مونږ چې کومه طریقه کوو، پروډکټ چې موستلی پرایویټ لیبل سیلرز ګوري، هغه د ټیک ټاک نه د انفلوئنسر نه ګوري. د سنه د ټیک ټاک د انفلوئنسر ستا مرضي ده. که هغه طریقه کې اوله چې کومه تا ته ما خو د پروډکټ ډیټا بیس سرچ نه هغه هم کولی شي. دلته فلټر کې ټول سرچ وایي، تا ته به یو پوره لیست راشي، بیا پسې ګرځه. خو که ته وایې چې نه زه داسې پروډکټ ګورم چې انفلوئنسر یې دغه کوي، زه به څه وکړم؟ اول دلته د ایکسټنشن فایده ښیم. ایکسټنشن زموږ الریډي چې دی کنیکټ دی. نو څه کوي ته چې په کوم پروډکټ هم کلیک کې، لیټس سی ته غواړې چې په دې پروډکټ باندې کلیک کې. ټیک ده، په دې ما کلیک کو. اوس په ما ته ووایي چې دا پروډکټ څومره سیل کوي، څومره خرڅېږي. دا پروډکټ چې دی د میاشتې 62,874 یونټس خرڅېږي. یونټس 62,000. نو په دې کې ولا ضرب ورکړه، په نیکه دې ملګری شي تا ته په خپله وایي چې څومره دا سیل کوي. ټیک ده، دا د دې سیل شو. دا چې تا ته منتلی سیل ښیي دا یونټ دی، دا ډالر نه دي. نو که زه کیلکولیټر ته لاړ شم او 62,874 times 31 time 57 ووایم،
نو دا د 2 میلیونو نه چې دی په بره سیل کوي د 2 میلیونو نه دا په بره سیل کوي 2.3 میلیون چې دی د میاشتې سیل کوي داسې تاسو ته د ایکسټنشن فایده ښیم که ته د امیزان دغه ته لاړ شي مین پیج ته بیک شي او سکرول ډاون کې نور پروډکټ ګوري خو زه اوس تا ته وایم دا خو خیر برانډ دي دا ته هم خرڅولی شي د برانډز باره کې موږ بل کورس پکو په دې را روان ده کې دا د اونلی د پرایویټ لیبل دی نو چې ته پرایویټ لیبل کې دا پروډکټ چې دی پرایویټ لیبل دی دا خو عام کراکس دي هر سړی د علي بابا نه علي او دا د دې نه میاشتې چې دی دومره سیل کوي ها اوس په موږ ته څنګه پته لګي چې ټیک ټاک نه به موږ څنګه الو نو ټیک ټاک باندې به اکثر تاسو کتلي که نه بعضې جینکۍ هلکانې امازون فاینډز ورکوي لکه دا جینۍ چې ده که نه دا جینۍ دا امازون فاینډز باندې کار کوي څه کوي دا د امازون سره افیلیټ کوي د امازون سره افیلیټ کوي د دې څومره فالوورز دي 1.4 میلیون او دا افیلیټ چې دی په دې 1 روپۍ خرچه هم نه راځي خو د دې جینۍ نه موږ ته دا فایده نه موږ ته پته لګي چې یاره دا کم پروډکټ دغه کوي هغه پروډکټ موږ ګورو چې په امازون کې څنګه سیل کوي نو موږ به د دې لینک ته لاړ شو دی په بایو کې لینک دی اوپن اني وی باندې به کلیک کوو د دې دلته امازون سټور فرنټ د دې ټول دا لینکونه دي دلته نو موږ به څه کوو چې ګورو چې یاره امازون باتروم دا باتروم دغه کوي نو ګورو چې دا په امازون څومره سیل کوي نو اوس دا جینۍ چې دا هوکس چې دي که نه دا خرڅوي دغه کوي افیلیټ کوي اصل کې امازون اسوسییټ پروګرام چې دی دا پروډکټ د دې نه دی خدای بس خلکو ته ایډورټایز کوي او دې ته به کمیشن میلاویږي نو سوچ وکړه چې د دې جنې 1.4 میلیون فالوور دي او په میلیونز کې ویډیو دغه خوري ویوز سوچ وکړه د دې نه 1 لاک کسان شاپینګ کوي دا به څومره پیسې دا ډېرې روپۍ ګټي دا خلک امازون افیلیټ چې دی دی په لکاو روپۍ ګټي د میاشتو په ډالرو کې نو اوس ګورو چې دا پروډکټ په امازون څومره سیل کوي موږ په دې کلیک کوو ایکسټنشن زموږ الریډي کنیکټ دی د ایکسټنشن اوس دا فایده ده ما ته وایي چې د میاشتې د 2350 یونټه خرڅېږي ته لاړ شه دغه چې دی ملټیپلای یې کړه 2300 دی له په 7.69 کې ورکړه د میاشتې چې دی دا 18,000 ډالره سیل کوي دا نو اوس په زه ګورم چې آیا دا پروډکټ په علي بابا په څو دی علي بابا ته به لاړ شم او چې دی شاور کرټن هوکس دا به کاپي کړم دلته به یې پیسټ کړم او به ګورو چې په علي بابا کې دا په څو دي نو دلته ډفرنټ سپلایرز دي خو زه به هغه پروډکټ ګورم کوم چې کوي دا دی جینۍ چې دی هم دا پروډکټ او دا سیم دی په علي بابا کې تا ته میلاویږي ډیپینډ کوي دی په $1 باندې او سیټ دی ټیک ده په $1 دی تعالی سیټ درکوي دلته دی سیټ په څو خرڅوي دلته چې دی د یو سیټ په $1.69 باندې خرڅوي هلته تا ته هغه دغه چې دی په $1 کې میلاویږي که ته غواړې د ده نه الې دی په 9 سنټه خرڅوي دی نور ارزان خرڅوي خو دا پیس دی دلته یې دی په $1 سیټ خرڅوي ټیک ده اوس په سیټ کې چې دی د هغه سره څو سیټ دي اوس ګورو چې په سیټ کې څو دي سیټ اف 12 نو دی چې دی د 1200 دغه سیټ چې دی په $1 خرڅوي آلموسټ اته او دلته چې دی د سیټ په $1 ورکوي ټیک ده نو که ته وایې چې نه هغه ګورې نو دلته دی تا ته په 9 سنټه باندې درکوي 0.09 times let's say هغه 12 سیټ خرڅوي په $1 د ته سیټ میلاویږي دلته هم په $1 یا لیټس سی ته د 1200 ته 1500 سیټ جوړ کړو 1200 سیټ سټانډرډ دی یا تر اتلی شي نور هم سپلایران یې نه کته شي دی په 11 سنټ خرڅي ډیپند کوي چې ته څنګه علي نو دا زموږ د لپاره اورنه پروډکټ مونږ هاند کوم ته پته ولګي د جنگل سکاوټ او د ټیک ټاک په مدد سره چې او ګوره دا پروډکټ 8000 کوي اوس کتر دې سٹور ته لاړ شي بل پروډکټ هم راغسته شي اوس لیټس سی دا پروډکټ خرڅي د دې سٹور ته لاړ شي امازون سٹور فرنٹ دا اسی تاسو ته طریقه خیم چې پروډکټ هانت څنګه ټیک ده اوس دا چې د میاشتې چې د 25000 یونټ خرڅيږي دا ډیر زیات I think non-toxic چې د strip something دی چې دا جینکو د مخ ته پاره سره پروډکټ یا خرڅيږي نو
های سیلز دی 286 بی اس آر دی بیسٹ سیلر رینک تاسو ته ما وختي ویلو کنه چې کوم پروډکټ څومره کم رینک کی اوس بعضی پروډکټ دي تاسو ته خنده دی 286 ته نو ډیر خرڅيږي چې دا ډیر سلويخ 50000 دا بی اس آر چې څومره های مکوا بی اس آر چې څومره لوی اقا پروډکټ چې دی چوز کوا نو اوس لیټ سي تاسو ما دا پروډکټ خولو کنه د بی اس آر 1200 دی خو د بی اس آر چې دی 286 دی د 286 ته د 1200 دی ولی چې د کم خرڅيږي او د ډیر زیات خرڅيږي بعضی پروډکټ په امازون کې اطلاع شي د هغه بی اس آر ونی ځکه هغه په میلیونز ډالرز کې سیل نو همیشه کوشش کوه چې هغه پروډکټ خرڅوا چې کم پروډکټ سیل لغی اوس تاسو ته د دې په سٹور کې یو دا پروډکټ ته ټیک ده په دې پروډکټ چې ته کلیک کې ګورو چې دا پروډکټ څومره سیل کوي نو دا پروډکټ چې دی د میاشتې 27000 چې دی یونټس خرڅيږي نو زه به څه کوم 27000 له ضرب ورکړه 27380 له ضرب ورکړه په 9.98 کې دا د میاشتې چې 2 لکونه زیات سیل کوي نو تاسو ته ما ویلي چې دا ته معلوم کو چې یاره دومره سیل کوي ته به لاړ شي ټیک ده دا به کاپي کې په علي بابا به وګورې او د سپلایر سره به خبره وکړي چې مال به په څو راکړي دا اسانه طریقه ده دا ستا پروډکټ هانټ دی په دې کې څه ګران پکې نشته دلته په یوله سنټر کې په یوله سنټ علي او امازون اف بی ای فی هر سا امازون اف بی ای کیلکولیټر به تاسو مخم چې امازون اف بی ای کیلکولیټر په څنګه تا کوئی تا د څومره څنګه پته لګي چې ته پکې څومره پیسې جوړه سستا نیټ ته نو په دې کورس کې به پوره په ډیټیل دا د پروډکټ هانټ طریقه ده او نوې طریقه تاسو ته نو خو په جنگل سکاوټ کې دلته به فلټر فیډ کې په سرچ باندې به کلیک کې کته د غزل کې ریویوز نه کې خیر صرف سیل واچو دلته کیټګری چوز کا هغه به تاسو هیل چې کوم څومره کیټګری چوز کې او په سرچ کلیک کې تاسو به پوره پروډکټ چې لاندې دلته چې سکرول ډاون کې راوړي بل د جنگل سکاوټ دا تاسو په دې آی هوپ چې تاسو مایند به کلیر شي یوازې لازم نه را په ټیک ټاک ډیر شي انفلوئنسرز دي دا غونم پروډکټ اله کاپی کوي دلته ګورا ایکسټنشن میک شور چې په کروم کې تاسو همیشه ایکسټنشن په کروم کې کیږي چې په کروم کې رسري ایکسټنشن تاسو ته ژوند اسانه اوس لیټ سه په جنگل سکاوټ بل څه فائدہ راته ته کیورډز معلومه کیورډز ډیر ضروری دي ابم په لیسټینګ کې د کوچي کیورډز به موږ د څه فائدہ راکړي زه تاسو ته وایم چې په امازون کې کیورډ به تاسو څنګه دي جناله دا ته د سره خپل امازون سٹور خو زموږ لپاره مین شی څه ده کته دا غنی استعمال زموږ لپاره مین شی دا چې ایکسټنشن دی ایډي د کروم سره او بل دا چې ته په پروډکټ سرچ کې د سرچ کې نور کدا ته ټول استعمالول شي تاسو خپل سٹور کنیکټ کول شي نو دا د هانټ طریقه ډیره اسانه ده په دې کې هیڅ ګران نم نشته ک انفلوئنسر نه ګوري ز دلته پروډکټ ډیټابیس کې فلټر اچو سرچ کو پروډکټ پر تر علي او چې ریویوز ارسي خو سیل خو کاپی کوي په علي بابا یې ګوره چې په علي بابا او شو سپلایر سره خبره اوس لیټس سي زه غواړم دا پروډکټ زه په کلیک کوم تاسو ته ما خو چې علي بابا پر سپلایر سره څنګه کانټیکټ کې خبره به سره وکم او سامان به تیزوانه بس او هغه به دغه ته ولېږي امازون ته ولېږي زه به لیست کوم هغه به امازون ته شپ کی نو دا طریقه شو او که هغه طریقه کې ستا مرزي خدا انفلوئنسر تاسو په ټیک ټاک چې فضول خلک فالو کوي د خلکو پسې ګرځي څوک چې امازون کته هاشټیګ واچي کنه کدا خلک ته معلومي ګم نو ټیک ته هاشټیګ واچي په خپل ټیک ټاک کې هاشټیګ واچو شیفټ سره هاشټیګ امازون فاینډز باندې کلیک کې کنه تاسو به پوره ویډیوز راشي چې کم انفلوئنسر امازون فاینډز کوي نو چې کله په ویډیوز کلیک کې تاسو به رضان راول یا ویډیوز د اق انفلوئنسر دغه تلل شه د هغه په بایو کې بلنک کې وګوره چې د سب پروموټ کوي او د هغه نه دغه اله پروډکټ اله ریویوز نه کې چک کوه په علي بابا یې ګوره او خپل سٹور کې اډ کوه دا د پروډکټ هانټ طریقه د دینه بل اسانه طریقه تاسو ته هیڅ کوم نشي ویلای په دنیا وګرځل ډیر منټوران به رضان هغه بعض ما تاسو وی همیشه ذکر هغه سړی نه کوي چې کوم سړی په یو سټیج باندې اوس کې سړی ته وایي چې یار زه ته خیم چې ته میلیونر څنګه شي همیشه کوشش کوي چې یار وګور چې سړی په خپل میلیونر دی کنه د سره $1,000,000 دغه مارک دغه ست کنه چې یو سړی $1,000,000 مارک نه وخت په مزه کوي نو دا ډیره اسانه طریقه ده د پروډکټ ریسورس ته وځي
لکه اسانه پدې ده چې اوس ماته د دې پروډکټ پته ولګېده چې دا دومره خرڅ کوي زه به دا پروډکټ خرڅوم. اوس ګوره زه امازون ته لاړ شم ټیک ته لایک زه راته امازون ته لاړ شم amazon.com ته ټیک ته زه amazon.com ته لاړم دلته ډفرنٹ پروډکټس دي ټیک ته ډفرنٹ پروډکټس زه به تاسو ته بیا د ټوت پیسټ دغه د لیټس سې زه راته د ټاولز دغه والم ټیک ته پیپر ټاول یا بیچ ټاول یا ټاول وارمر جو چې صحیح لیټس سې زه دا والم دا بیسټ سیلر دی ټیک ته په یو سل $40 باندې دا خرڅېږي یا وګورو دا لیټس سې چې دا څومره سیل کوي دا چې دی د میاشتې $3 سیل کوي ټیک ته دا پروډکټ چې دی ټاول وارمر چې دی د میاشتې $62,000 سیل کوي. نو زه به ګورم چې آیا دا پروډکټ چې دی په علی بابا شته یا زه دا کتلی شم دا موسټلی پرایویټ لیبل ټیک ته موسټلی دلته چې څومره پروډکټس دي زه به وګورم په دې پروډکټ به زه کلیک کوم ټیک ته دلته ما کلیک کو زه به راځنه دا نوم چې دی دا پرایویټ لیبل دی دا د چا برانډ دی زه به دغه نه کاپي کوم زه به دا والم او کاپي به کوم دغه نوم نه کاپي کوم ځکه چې دا د خپل پرایویټ لیبل د ځان نوم دغه کړی دی په امازون خرڅوي نو زه به وګورم چې آیا دلته عاید دی ودرېدو دلته په څو دی په $35 دی دلته هغه سړی دا والا اولنی چې و دا و دا دلته دی په یو سل سروې خرڅوي او څومره دغه کوي سیل کوي $3 سیل کوي دلته په څو دی په $35 دی سیم پروډکټ دی آپ بس خپل نوم ورکړی دی وی مزید $3 پې ګټي څومره 4 سیلرز دي په ستا طریقه ده دقسې دغه کوئ که انفلوئنسر نه ګورې هلته سرچ کې کولی شي په سرچ کې هم کتی شي د دې نه اړو بله ښه طریقه نشته. زو بل لیسن ته تاسو یې زده کړه چې امازون د علی بابا نه به سامان څنګه الی پروډکټ هنټ په څنګ کې اوس به زه تاسو ته په نیکسټ لیسن کې ښیم چې زه ما مایند جوړ کړو چې زه دا پروډکټ لیست اخلم نو زمونږ په نیکسټ لیسن کې زده کوو چې دا پروډکټ په زه خپل سټور ته لیست کوم څنګه او زما سپلایر به یې لیږي څنګه دغه مین کار دی. ګران کار څه شو پروډکټ یې پیدا کو نیکسټ کار دی څه دی اوس په دا پروډکټ موږ خپل سټور کې اډ خپل سټور کې به دا پروډکټ اډ کو او سپلایر سره به موږ خبره کړي او به زه اوس تاسو ته ښیم چې سپلایر ته به څه شیزونه ورکوو او سپلایر به څه کوي مخې ته چې زموږ سامان امازون ته ورسي او اکټیو شي د هغې نه پس به موږ له څه پکار وي څه به کوو چې زموږ پروډکټ خرڅ شي. راځئ ځو بل لیسن ته. مننه.